مور لګي او خپل زوی ته رینګ کوي، خو زوی چې دی نو شهید شوی دی. دا واقعه راغلې ده د مور او د زوی ده. که تاسو دا واورېدل نو تاسو به هم په ژړا باندې مجبوره کړي. ویډیو مکمل وګورئ. ډېر کسان وایي که نه چې دا په سوات کې راغلی ده. په سوات کې چې دی نو چې کله دماکه کېده په هغه ټایم کې چې دی نو مور خپل زوی ته رینګ کوي خو زوی چې دی نو شهید شوی دی. نه، دا واقعه چې دی نو په فلسطین کې راغلې ده. په فلسطین کې چې دی نو یو مسلمان شهید کېدلو، یو کس شهید کېدلو چې هغه چې دی نو مور ورته رینګ کړی دی. چې کله ورته مور رینګ کاوه، د مور رینګ ته هغه چې دی نو د دنیا نه رخصت شوی و. ځکه چې دا واقعه په فلسطین کې راغلی ده. خو ډېر کسان وایي که نه چې دا په سوات کې راغلی ده. نه، دا په سوات کې نه ده راغلی، دا په فلسطین کې راغلی ده. که تاسو د دې حروف وګورئ هغه ټول چې دی نو په عربۍ کې دي. هغه چې ټول سیسټم چې دی نو هغه په عربۍ کې دی. نو دا واقعه چې دی نو په فلسطین باندې هم په فلسطین کې راغلې وه، او بل چې دا په غټ غټ نیوزونو باندې چې دی نو هم شیر شوی و. ملګرو ګوره، مور چې دی نو خپل زوی ته کال کوي او هغه زوی چې دی نو شهید شوی دی. ډېره زیاته افسوسناکه واقعه راغلې ده په فلسطین کې. په فلسطین کې تاسو ته پته ده چې هلته څنګه حالات دي، هلته څنګه سیسټم روان دی. ستاسو ذهن به وخوځېږي. خو که زوی هر څنګه وي، خو مور چې دی نو په خپل زوی باندې ډېره زیاته خفه کېږي. د دې موبایل د تصویر به تاسو ته ښکاري. د موبایل چې دی نو مات شوی هم دی. د تصویر پکې موبایل ته وګورئ، دا پکې هم مات شوی دی، ځکه چې دی هلته ایشتلی دی او دا چې دی نو د دنیا نه رخصت شوی دی. مور خپل زوی ته بار بار رینګ کوي او هغه زوی چې دی نو بلکل رینګ نه چوتوي. اوس په سوشل میډیا مې ولید ډېر کسان وایي که نه چې دا چې دی نو دا په سوات کې چې کومه واقعه راغلې ده، په سوات کابل کې کومه دماکه شوې وه، نو دا چې دی نو په هغه کې چې دی نو د مور زوی ته چې دی نو رینګ کوي. او نه، بلکل چې دی نو دا واقعه په فلسطین کې راغلې ده. او په فلسطین کې چې دی نو یو مور خپل زوی ته رینګ کوي خو هغه زوی چې دی نو هغه شهید شوی دی. په فلسطین کې تاسو ته پته ده حالات څنګه روان دي. هلته ټول سیسټم څه بل شان روان دی. ستاسو ذهن به وخوځېږي. او چې څومره هم پښتانه زما ویډیو ګورئ، ضرور یې شیر کړئ. د فلسطین د هغه دپاره پکې هم دعا وکړئ. زمونږ د مسلمانانو دپاره پکې هم دعا وکړئ، ځکه چې په سوات کې چې کومه دماکه شوې ده نو ستاسو ذهن به وخوځېږي. دا زمونږ حالات دي. زمونږ پښتانه د امن دپاره راوځي او په هغه کې چې دی نو پس دماکه کېږي. ډېر پښتانه پکې شهیدان کېږي. د 40 پورې پکې زخمیان دي او د 15 پورې پکې دی نو هغه شهیدان شوي دي. الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. ملګرو، یو طرف ته سوات ته وګورئ، بل طرف ته فلسطین ته وګورئ. دا زمونږ حال دی، دا زمونږ د عملونو حال دی، ځکه چې موږ خپل عملونه ټیک نه دي. د هغه د وجې نه چې دی نو الله پاک زموږ سره داسې کار کوي. ملګرو، نو چې څومره هم پښتانه ویډیو ضرور شیر کړئ او ټولو پښتنو ته یې ضرور ورسوئ.